انوره تیرېږه پشمه جی بدل لاله هلکانو د انګریز هر صورت کې ختمون غواړي بس لاله هغې سره خو نور هم ډېر خلک دي هغه به هم ختموو ته کله نیټه سبا خو یو خبر به یاد ساتئ چې ستاسو مخونه ښکاره نه شي مخونه به پټ ساتئ او هغه سکرټري د هغه انجیو والا ښځې هغه انګریز سکرټري به هم ختموو زه لاله نورو جینکو سره به څه کوم هغه به په سکول کې وژنو خو به بندوبست کوو او بچو تاسو ته به ښکلي ښکلي مزار د لوبو دپاره میدانونه جوړو خوښ هم د بچو زموږ هېچا سره څه کار نشته ګورې صرف دې انګریز پسې راغلي او د ده دې سکرټري پسې ځئ انا لله و انا الیه راجعون دا خو حق ورسېده د بچې لاړه شه هغه نورو ځوانانو ته پټی وکړه دا ورشه کېدای شي الله یې بچ کړي د ټولو مخونه پټو ډېر زیات خلک وو ځکه مو ورکې څوک ونه پېژندو تاسو خو څوک ونه پېژندو بس لاله دا هغې انجیو والا پسې راغلي همدا خو زه هم وایم چې دا انجیو والا ځان سره فساد راوړي خو زما خبره څوک مني څه خبر یو دا خو صرف الله ته پته ده چې کوم کار کې ښېګړه ده او کوم کار کې ښېګړه نه ده خو زه خو دا یم چې دا کار چې هر چا کړی دی هغه د دې کلي ښېګړه نه غواړي راځه چې دا کسان هسپتال ته بوځو